الله تعالی دې موږ تاسو ټول ته خپل رضا او دیدار دواړه نصیب کړي. پرون د زنا متعلق لږ مسله وه او نن واللذان یأتیانها منکم فأذوهما. غالب د مفسرینو دا رایه ده چې دینه مراد د لواطت مسله ده. مخکې د فاحشې اطلاق سوی وو. فاحشې ما درته ویلې سحق باندې اطلاق کیږي چې یوه زنانه د زنانه نه خواهش پوره کوي. فاحشې اطلاق په زنا باندې هم کیږي او په لواطت باندې هم کیږي. دلته دا واللذانې دا تثنیه ده. دینه بعضې وایي چې ښځه او نر مراد دي، یعنی واللذان یأتیانها منکم. الله وایي هغه ښځه او نر چې راتګ وکړي فاحشې ته منکم د تاسو نه فآذوهما، تاسو ضرر ورته ورسوئ. نو که زنا دلته هم مراد سي او مخکې دې هم زنا نه دا مراد و. په سورة نور کې هم زنا ته حکم ذکر شوی ده. نو دلته کې دا مشکلات بیا داسې پیښیږي. یو وری الله وایي که چا فاحشې باندې راتګ وکړ 4 ګواهان پې تېر کړي او کور کې بند کړي یا جیل کې واچوئ. دلته الله وایي واللذان یأتیانها، هغه ښځه او نر چې کله راتګ وکړي فاحشې ته منکما فآذوهما، ضرر ورته ورسوي. ټولو مفسرینو د ضرر ترجمه دا کړې ده چې پیغور ورکوي او دا الفاظ ورته وکاروئ. اما استحییت من الله، شرمېږي نه د خدای نه یا ته ویریږي نه د الله نه، داسې الفاظ ورته وکاروئ. زناکار سړي زناکارې ښځې ته سورة نور کې الله وایي چې کله زناکار سړي ښځې زنا وکړه فرجي تاسو ووهئ په درو باندې 100 جلدتين. قرآن پاک ویلي دی چې تاسو په 100 درو ووهئ. نو ګوره دلته خو د احکام مغیر راځي. نو موږ تطبیق کولی شو که په دغه توجیه باندې واخلو. چونکې په ابتدا د اسلام کې خلق اشنا وو د زنا سره، د فاحشې سره اشنا وو. زنا دومره عامه وه چې بهترین کور به هغه و چې زناکاره ښځه پکې وی او د فخر او افتخار دپاره به یې جنډه درولې وه. بیا به خلکو پېژندله چې دا فلاني کور کې فاحشه. نو الله تعالی ول دا حکم نازل که واللذان یأتیانها. زه داسې به تطبیق زه وکړم. الله وایي چې چا بیا زنا وکړه پیغور ورته ورکړي، ضرر ورته ورسوئ، لږې په لاسو په چپلو باندې ووهئ. بیا دویم حکم دا راغی چې تاسو یې بندي کړئ 4 ګواهان. بیا دریم حکم دا ده چې یا یې رجم کړئ که شاده شوده وي، یا یې په 100 درو ووایئ که غیر شاده شوده وي. نو دا حکم بالتدریج راغی لکه د شرابو متعلق. شراب په ابتدا کې چونکې عام و، الله تبارک وتعالی ولې ویلي اسمهما اکبر من نفعهما. خوښه ستاسو څکئ نه چکئ خو تاوان یې ډېر ده د ګټې نه. وروسته بیا بل حکم راغی الله ویل لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى. ځه چکئ دا شراب خو د مانځه وخت یې لږ ګزاره ورسره کوئ ویې چکئ. په درېیم کې بیا حکم الله وکړي انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. بیا یې ونه چکئ. حکم راغی. نو د زنا دې هم دقسې حکم وي. یا راځئ داسې وکړو چې اکثر مفسرین دا وایي چې واللذانې دا خو تسنیه مذکر ده. که ښځه او نر اخلو بیا به دوی ته مجاز منو، یعنی دا تسنیه تغلیبا راغلې ده. د سړي غلبه پرې راغلې ده په ښځه باندې تسنیه، بیا به موږ مجازن منو، تغلیب منو. دلته ښه خبره دا ده واللذانې نه 2 سړي اخلو. واللذانې هغه 2 کسان یأتیانها چې راسي فاحشې ته، مراد ته نه لواطت. منکم د تاسو نه فآذوهما، تاسو ورته ضرر ورسوي. او همدغه مسله چیړم. لواطت چې سړی د سړي نه خواهش پوره کوي، سړی د چا د مذکر سړي نه یا د هر چا نه خواهش پوره کوي، دې ته لواطت وایي. په تمام سرزمین کې دا لواطت یو قوم کړی دا چې قوم د لوط علیه السلام ده. او ایجاد اولنۍ لواطت چې ایجاد کړی دا شیطان ایجاد کړی ده. د دې ایجاد شیطان کړی ده. او دا معلم د لواطت لوط علیه السلام قوم ته شیطان و چې دا تعلیم یې وله ورکړه. څنګه یې ورکړه خوند نه کوي چې هغه سړی بیان کوي. لواطت دا ګناه کبیره ده لکه زنا، دا هم ګناه کبیره ده. د لوط علیه السلام عادات خبیثه ډیرو. یو په عادات قبیحو کې بدترین خصلتونو کې دا لواطت.
بعضې د عاداتو خبیثو نه به یې ځلته ذکر فرعي لارو کې به کېناستل، بیا به یې کاسه ورسره ایښې وه، د واړه واړه کاڼي به ورسره وو، که لاره کې به څوک تېرېده کاڼی به چې وروسته په دې ګوتو باندې دا کاڼی وروشتل دا ناروا دي، دا ګوتو باندې کاڼي وروشتل. که د کوم سړي کاڼی به په هغه سړي ولګېده په هغه لاروي باندې، ما په دې حجاب ټول پوهېږي، نو چې څومره مال دولت و هغه به هم ترې واخیسته، دا فاحشه به یې ورسره وکړه، لواطت به یې ورسره وکړه. یو د عاداتو خبیثونه یې دا و. بل تطریق الاصابع بالحنا، دا سرونه د ګوتې په نوکریزو باندې سره کول. بعضې اوقاتو کې زه هم کله کله ګورم د موږ تاسو خلک هم کوي چې واده یا څه شی وي بیا دا هم سره کړي دا د ګوتې سرونه. لاسونه سره کول دا د ښځو دپاره جایز دي، او که ښځه لاسونه نه سره کوي، که زړی که وړی، دا دې دپاره مکروه ده. ځکه هلته رسول الله وایي چې لعنت یې په هغه ښځو چې مشابهت د سړیو سره کوي، لعنت یې په هغه هلکانو سړیو باندې چې ښځو سره مشابهت کوي. نو ښځه چې سپین لاسونه ګرځي دا په دې لعنت ته ولې سره کوي نه؟ که زړی که وړی، موږ تاسو عرف عادت کې زړی نه سرې کوي، وایي شرم ده. نه، هلته مشابهت راځي د سړي سره. پکار دا ده چې یو لاس تیر کړي او سړی نه ګوري، چې لاس وپېژندل شي چې دا د ښځې لاس ته او که د نر، نو دا هلته پېژندل کېږي چې نوکریز یې په لاس باندې وي. سړی به نوکریز نه لګوي. رنګدار شی سړي دپاره ناروا ده، بویدار شی ښځې دپاره ناروا ده. یعنې خبره مې دا کوله چې یو د اخلاقو خبیثو نه لواطت و، بل دا کاڼي وشتل و، او درېم نمبر کې دا سرونه د ګوتو به په نوکریزې ورته وایي که نه، په دې باندې سره کول. لاسونه سره کول سړیو دپاره جایز نه دي، ضرورت بېله مسله ده. الضروريات تبيح المحظورات. بل اسبال الازار کوو، دا د عاداتو خبیثو د لوط علیه السلام نه اسبال الازار، پرتوګ د خنګرو نه لاندې تلل. ګورې یو خلکو دا مکروه تحریمي ده. موږ ډېر متکبرین حضرات دا اسبال الازار مکروه هم په مانځه کې ده. رسول الله د مانځه متعلق دا لا يقبل الله صلاة مسبل، خدای پاک د هغه سړي مونځ نه قبلوي چې خنګرو نه یې پایڅې لاندې وي. تاسو شاته ودرېږئ چې څومره خلک تاسو دا لرئ، سره یې باک هم نه ګڼي. زما په خبره پوه شئ، دا د لوط علیه السلام د قوم د عاداتو خبیثو نه دا کار وکړه چې د خنګرو نه لاندې څوک پایڅې پرېږدي، که مانځه کې وي هم مکروه ده، که خارج الصلات وي هم مکروه ده، که محصل پرېږدي هم مکروه ده، او که استاد پرېږدي هم مکروه ده. موږ دې ته سره سوچ هم نه کوو دې مسلې کې، او ډېر متکبر وي. او دا د طبابت او د ډاکټرۍ له لحاظ نه هم ډاکټران به درته وایي انشاءالله دا هم مکروه ده، ډېر تاوان هم ده چې سړی همیشه پایڅې د خنګرو نه لاندې پرېږدي، خنګرې په پایڅو کې پټ پرېږدي، نو ډېرې مسلې ته نه پیدا کېږي د ډاکټرۍ له لحاظ نه هم. یو دا بل دا ده که تاسو د عاداتو خبیثو د لوط علیه السلام نه دا بعضې خلک خبیثان داسې دا ترحق ته لاس ورکړي بیا اواز باسي، ټول پرې پوه شولئ. دا د عاداتو خبیثو د دغه لوط علیه السلام نه دا مو. تاسو که کلنډران لیدلي وي او بعضې کله اواز کوي د تخلیق کې ګوځي، دا هم د عاداتو خبیثو د لوط علیه السلام نه. نور مې کتلی نه ده، نور که واسم غلط بسم، نور یې د عاداتو خبیثو نه دا وو. یو تر بله به یې لاړې سره شیندلې، یو بل ته به یې لاړې شیندلې. دا خو الحمدلله موږ تاسو معاشره کې کمزورې عادت ته، دا څوک نه مني لاړې چاته شیندل. بهرحال خو اعظم ترین لواطت دا ګناه کبیره ده. خدای پاک الله رب العالمین چې دا فاحشه په دوی کې وه، دغسې یو عذاب الله دوی ته ورکړه چې تر اوسه پورې د آدم علیه السلام نه تر قیامته پورې نمونه د عذاب نه ده راغلې. دوی باندې باران وسو د کاڼو، او عالیها سافلها و سافلها عالیها، لاندې پې پاس کړل او پاس یې لاندې کړل. خو سرنګونې کړه که نه قرای منقلبه، څلور قریو ته حضرت لوط علیه السلام ورغلی و او یو لک آبادي وورکې. دا قرای منقلبه د لوط علیه السلام یعنې بل مخې پرې راواړولې. خبره پوه شئ، اسمان ته یې ورسولو، بل مخې یې ټول پرې ګډوډ کړ. دې ته عمل جزا من جنس العمل وایي. دوی معکوس عمل کو که نه، سړی چېرته هم په کار د لاندې نه شي، دوی دا معکوس عمل کو، الله جزا معکوس ورکړه ده. انشاءالله ټول زما په لهجه پوهېږي. بل کاڼو باران الله پرې وکړو،
داسې کان چې د نخود په شکل باندې په اسمان کې کاڼی و. یو د لوط علیه السلام قوم عادت و په دې حرم شریف ته راغلی و، دننه په حرم کې و، 40 ورځې په اسمان کې کاڼی په انتظار و چې دی به راوځي او په سر باندې به غورځي چې کوم غایب و. داسې باران الله تبارک وتعالی په دې خلکو باندې وکړه، الله تباه برباد کړل. نه دا دغه عمل د دې عمل د ډاکټرۍ له لحاظ نه وایم، خو د دین له لحاظ نه قباحت بیانوم. یو سړی نفس لواطت وکړي، آیا دا زنا ده که نه ده زنا؟ په دغه باندې بحث کوو. لواطت کار سړی وي زنا ده او که نه ده زنا؟ ول په دې بحث د ائمو په دې باندې پیش کړم. زموږ امام ابو حنیفه رحمه الله دې ته فاحشه وایي، خو زنا نه ورته وایي. نو چې زنا نه ورته وایي نو رجم او جلد نه پې جاري کېږي، یا مرګ. زما په خبرو پوهېږئ؟ رجم او جلد نه کېږي. لکه زناکارو باندې موږ رجم هم جاري کوی شو، جلد هم، چې شادي شده او غیر شادي شده اشاره په دې ټول پوهېږو. خو ائمه ثلاثه سره د صاحبانو دې ته زنا وایي. نو چې زنا وایي د زنا حکم پې نافظ کېږي. هغه یې سفح ماء محرم. د زنا تعریف دغه ده چې اوبه تویول په یو محل محرمه کې، دې ته زنا. دغه قباحت دغه عمل په زنا کې له زنا نه ډېر بدترین ده. وجه دا ده دومره طلبګار خلک د زنا نشته لکه د لواطت. زما په خبره پوهېږئ؟ نو دوی په دلالت النص سره ثابتوي دا خبره. په دلالت النص سره دوی دا ثابتوي چې لواطت دا زنا ده، په طریق اولا سره زنا ده. بس دغه ته دلالت النص وایي، نور ضرورت نشته ده چې په طریق اولا سره زنا سره د زنا چې کوم حکم ده هغه به په لواطت کارو باندې هم جاري کېږي. که دا دوه لوطیان لواطت کار خلق شادي شده وي رجم دي سي. هلته کې د وځلېږي په قانو سره دې مړ کړي، لکه موږ زناکاران داسې مړ کوو. او که غیر شادي شده وي 100 دورې دي او بیا تقریب عام د کلي وطن نه بیا یو کال به یې سړي وایي. دا د دوی فتوا ده. خو امام ابو حنیفه رحمه الله د لواطت دپاره دا جزا معینه نه ده ښودلې چې شادي شده وي رجم ده او که غیر شادي شده وي جلد ده. او دې ته دوی وایي تعزیر دې ورکړي، بادشاه دې تعزیر ورکړي، قاضي دې تعزیر ورکړي د لواطت کارانو ته. څنګه تعزیر ورکړي؟ زجر ورکړي. که چېرته د امام ابو حنیفه نه روایت راغلی دي، که چېرته دا کسان عادت وو نو قاضي دې مړه کړي سیاستاً. زما په خبره پوه شولې؟ که دا لواطت عادت وو هم دا د مرګ حکم پې وکړي، مړه دې کړي چې په کوم نوع د مرګ باندې محکوم کوی سي، مړه دې کړي. یا دې داسې وکړي چې یو جګ غره یا یو جګ مکان مرتفع ته دې وخېږي، له پاسه دې راوغورځي، خو بیا دې کاڼې ځان سره وخېږي، پاسه دې له په کاڼو هم ولي. دا یې دوه. یا دې یو دیوال ته کښېنئ، دیوال دې پرې راوغورځئ. دا د مرګ سزاګانې دغه د امام ابو حنیفه رحمه الله داسې تحلیل کوي په دې مسله کې چې دا تعزیر د قاضي رایه وه چې عادت یې جوړ شوی نه، دا د مړه سي په کوم عنوان یې چې مړه کوي دغه عنوانونه یې دي. که بیا عادت نه و چې کوم یو قاضي صاحب څنګه مصلحت وګاڼه زجر هغسې دې ورکړي. که مرګ یې مصلحت ګڼي مړه دې کړي، که نصیحت یې ګڼي، که جیل ګڼي. او دا روایت هم ترې راغلی ده چې دوه روایته چې په جیل کې دې واچوي تر هغه وخته پورې چې مړه سي. ګوره دلته توبې ټکی نه نقل کوي. بعضې ګناهونو کې موږ جیل ته اچوو چې توبه وباسي بېرته یې راوباسو. دلته دې مرګ ټکی وایي، تر هغه وخته یې مه راباسئ تر څو پورې چې مړه نه وي. او بل روایت هم راغلی چې یو بدبویه ځای کې لکه منه سبا لنټرین د دې کې دې وتړي او بند کړي چې د بدبوی دې وجې نه مړه سي. دغه تعزیر ده. او دلته د قرآن هم ظاهرا داسې معلومیږي واللذان هغه دوه کسان یأتیانها چې راسي دې فاحشې ته منکم د تاسو نه. ګوره الله داسې فآذوهما تاسو ضرر ورته ورسوئ. تعین د ضرر ګوره نه ده سوی چې تاسو څنګه ضرر ورسوئ. نو دا مفوض رایه د حاکم ته چې قاضي څنګه وګڼل هماغسې ضرر به ورته رسوي. زما په مسله خو انشاءالله واضح شوي. نو ائمه ثلاثه سره د صاحبانو هغه وایي چې دا حکم د زنا لري، په دلالت النص سره ثابتوي. او موږ احناف هغه وایي چې نه، دا حکم مفوض د رایه د قاضي ته. که مصلحت په مرګ کې مړه دې کړي چې په کوم قسم یې مړه کوي. د امام شافعي رحمه الله نه هم دوه قوله راغلي دي. هغه یو وایي د حکم د زنا ورکوي، خو چې شادي شوی دی مرګ دې سي، مړه دې سي.
خو که بیا مړه کوي یو روایت کې نه راغلی چې په کاڼو دې مړه کړي لکه زناکاران څنګه مړه کوو بل روایت راغلی ده چې نه په توره دې مړه کړي په سیف یعنې موږ تاسو نن سبا توره نه په ډز دې مړه کړي خو به هر حال دا لواطت دا ګناه کبیره ده عمل د شیطان ده عمل د لوطیانو ده په دې باندې یو عظیم قوم تباه او برباد شوی ده د خالد بن ولید د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دور کې دا لواطت مسله مخې ته راغله خالد بن ولید دا کسان راونیول داسې یو لوطي و چې هغه عادت ده چې خلکو سره به نکاح کوله نکاح به کوله د لواطت لکه موجوده دور کې مو خبرې هم داسې حالات پیش کېږي سیدنا ابوبکر صدیق ته دا جواب راولېږه چې دلته یو سړی ده داسې نکاح کوي د خلکو سره څه وکړو دوی مجلس راوغوښته په دې کې حضرت علي رضی الله تعالی عنه هم مجلس فیصله ټوله د حضرت علي پر رأی وکړله حضرت علي رضی الله تعالی عنه داسې جګ شو په دې مجلس کې داسې وویل سیدنا ابوبکر دغه عمل په تمام سرزمین کې قوم لوط کړی دی او الله داسې عذاب ورکړی دی چې تر اوسه پورې نمونه په دنیا کې نشته زما خپل نظر دا ده چې اور دې ورته بل سي په اور دې وسوځول سي حضرت سیدنا ورته وویل بس موږ تاسو یې واسه په دغه دعا وکړئ اور دې وسوځول سي زما په خبره پوه رسول الله صلی الله علیه وسلم د لواطتکارانو خلکو دپاره فاقتلوا الفاعل والمفعول ویلی بالکل مړه یې کړي خو هغه موږ بیا جواب کوو هغه حدیث ته هغه زجرا تاکیدا ان که مصلحت د قاضي وي مړه دي هېڅ مشکل نه په مسله باندې واضح شو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې د خدای پاک لعنت درې کرته وي د الله لعنت ته په دې خلکو باندې لعنت دا معنی چې خدای دې خپل رحمت نه لري کې دا خلک دا کار چې څوک کوي یو سړی لواطت د سړیو سره خو ګناه کبیره ده خو یو سړی د حیواناتو سره لواطت کوي دا هم ګناه ده کبیره اوس حدیث کې راځي چې تاسو د حیوان هم مړ کړئ لیکن چې حیوان ولې مړ کوو هغه خو مشکلات نه لري وجه دا ده چې دا حیوان ځکه مړ کړلی شي چې کېدای شي مشکلات نور ته پیږي کېدای شي د حیوان نه انسان پیدا شي زما په خبره باندې پوه شئ د حیوان نه انسان پیدا شي بل دا چې د حیوان ګرځي په دې لارو کوڅو کې خلک وایي چې دا هغه فلانی حیوان ده چې هغه فلاني معامله داسې غلطه نو بیا دا همیشه یو فتنه یو شور یو شغب یو فساد ترې پیدا کېږي انشاءالله تاسو ټول پوهېږئ لهذا غدم نو الله تبارک وتعالی وایي دا د فاحشې متعلق خو ما ته نورې هم خبرې راځي خو پرېږدی واللذان یأتیانها الله وایي چې کوم د کسان دې ته راتګ کوي منکم د تاسو نه فآذوهما تاسو دوی ته ضرر ورسوئ دا ګناه کبیره ده لواطت دا ګناه کبیره ده عمل د شیطان ده او الله تبارک وتعالی ور باندې سخت په قهر او په غصې باندې وي چې کوم خلق دغه عملونه کوي دا ګناه کبیره ده واللذان یأتیان منکم فآذوهما فإن تاب واصلح قاضي ته دا مسله نه رسیدلې د لواطت او د زنا مسله نه رسیدلې او بس توبه وکړه سبب توبه بحث کوو ان شاء الله ای توبه بحث روان ده نو الله وایي فإن تاب کدی دوړ کسانو توبه وکړه واصلح ځانونه صالح کړه په قرائن سره قرائن ګوره چې سړی صالح وي په قرینې سره معلومیږي چې دا محصل صالح سړی ده دا صالح ده پیژندل کېږي که نه منځګزار شي ذکر و اذکار کوي منځونه کوي اودسونه کوي نو بیا سړی پرې پوهېږي نو الله وایي فاعرضوا عنهما بیا څه مه ورته وایي ځکه اعراض ترې نه وکړي پرېږدئ ان الله کان تواب الله رجوع کول والا ذات ته درې توبه کوله او د الله توبه قبلې که نه توبه دې ویښله او رحیم هم د الله تبارک وتعالی چې خدای پاک تاخیر د عذاب وکړه د ده نه الله تعالی رحیم هم ده او تواب هم ده قبلول د توبې والا ذات هم ده نو توبه یې قبلېږي که قاضي ته د زناکار مسله د لواطتکار مسله نه رسېدلي او ته ورباندې خبر شولې دغه خلق د پاتې سي پرېږدي ښودل شي خو که یو ورې قاضي ته ورسېدله دا مسله بیا نه شفاعت پکې جایز قاضي شفاعت قبلولی شي نه څوک سفارش کولی شي
کار به تاسو په اصطلاح باندې د اصول دی وجه نه بیا کیږي چې څومره اصول دي د اسناد ثبوت لپاره عقب مطرح کیږي الله تعالی دې متاسف په حال باندې رحم کرم وکړي سبا د توبې بیان ان شاء الله توبه باندې بیان کو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين یا الله دا مجلس کفاره دې سیئات وکړي الله زموږ ټول صغائر کبائر ګناهونه معاف کړي یا الله حکم قول بالاستار زو قدم پورته توفیق مزید نصیب کړي ادا ټول حرکات سکنات اقوال افعال خدای استاد رضا دې پر وګرځي الله مو عادت کو خدای څومره حال مسلمانان دې الله سو خالي پیراولي څومره مظلومان دې خدای دې ظلم دې ظالمان او نجات نصیب کړي په دې مجلس کې د چا مقاصد شریعه الله د خپل خزانه غیب نه ورکړي اولادونه خدای مو سره صالحان کړي د فتنو دور د الله جدید اثر فتنو ظالمانو مقول ته نما نصیب کړي الله دا مجلس کفاره دې صحت وګرځي الله زموږ ټول صغائر کبائر ګناهونه معاف کړي یا الله حکم قول بالاستار زو قدم پورته توفیق مزید نصیب کړي الله ټول حرکات سکنات اقوال افعال خدای استاد رضا دې پر وګرځي وصلی الله تعالی علی خیر محمد